نورستاني وایي یو ټاکنیز ټیم د رایو بیا شمېرنې جدي مخالفت کوي. د ټاکنو کمیسیون مشره حوا علم نورستاني وایي د ولسمشریزو یو نومان د رایو د بیا شمېرنې د بهیر پیلېدو جدي مخالفت کوي. اغلې نورستاني د جمعې په ورځ رسنیو سره په خبرو کې وویل د رایو د بیا شمېرنې پیل بهیر کې ځنډ د دوی د اندېښنې وړ دی. نوموړي په دې برخه کې د کوم ټاکنیز ټیم نوم یاد نه کړ، خو تېره اونۍ د عبدالله ټیم ویلي وو تر هغې چې د دوی پوښتنو ته ځواب نه وي ویل شوی د رایو د بیا شمېرنې بهیر دې وځنډول شي. نوموړي په یو ډول اشاره کړې که چیرې د ټاکنو د لومړنۍ پیلو اعلان بیا وځنډېږي موږ به ملت ته څه ووایو. دا خپله د اندېښنې وړ مسله ده. پرون بیا د ټاکنیزو شکایتونو اورېدو کمیسیون د 1840 محلونو د رایو د بیا شمېرنې لارښوونه کړې وه. بلخوا د دولت جوړونې ټیم بیا د رایو بیا شمېرنې بهیر کې پر ځنډ جدي نیوکه کړې وه. ټاکل شوې ده چې د ټاکنو کمیسیون د روانې لړم میاشتې په 23 نیټه د جمهوري ریاست ټاکنو لومړنۍ پیل اعلان کړي، هغه څه چې لا هم خلک پرې باوري نه دي.